ګرانو باغدارانو نن ورځ موږ تاسو ته د باغدارۍ په اړه یو څه معلومات درکوو چې تاسو څنګه کولی شئ ښه تجارتي باغونه ولرئ. د تجارتي نه هدف دا دی چې هغسې باغونه تاسو ولرئ چې په آینده کې هغه تاسو ته ښه پیسه وکړي، ښه ګټه وکړي، تر څو تاسو د خپل ژوند او همدارنګه خپل د باغ ژوند د هغه پیسو په ذریعه باندې چې تاسو ته د باغ نه راځي د هغې په ذریعه د خپل باغونو ته هم پیسه په ښه عمر ورکوئ او تاسو خپل هم ورسره یو ښه اقتصاد ولرئ. نو د دې رقم باغونو جوړول لپاره تر ټولو ضروري خبره دا ده چې تاسو باید هغه منطقه کې چې تاسو اوسیږئ نو د هغې مطابق هغه ورایټیانې یعنې د یوې میوې هغه ورایټي به تاسو انتخاب کړئ چې هغه ستاسو په دې سیمه کې ښه توافق ولري. داسې نه وي چې کومه ورایټي هغه ازمایل شوي نه وي او یعنې په هغې باندې تحقیق صورت نه وي نیولی، هغې معلومات درته نه وي او تاسو هغه ورایټي تاسو په هغې ځای کې وکرئ او د هغې نه وروسته چې کله دا په میوه راځي او بیا دا ستاسو میوه یا په مارکیټ کې نه خرڅېږي او یا دا ستاسو ونې ښه میوه نه کوي. نو د دې رقم مشکلاتو نه د ځان د ساتلو دپاره دا په دې اولنیو قدمونو کې دا کارونه تاسو کولی شئ. یعنې دې نه مخکې چې تاسو باغ جوړ کړئ تاسو باید تحقیقاتي مرکزونو ته ورشئ، وزارت زراعت ته ورشئ، د کرنې ریاستونو ته ورشئ یا د ترویج مدیرانو سره تاسو په تماس کې شئ چې هغوی تاسو ته معلومات درکړي چې کومه ورایټي دا ستاسو په سیمه کې ښه نتیجه ورکوي. نو په دې سره ډېرې زیاتې خبرې دي په دې کې چې یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې داسې ورایټي به تاسو انتخاب کړئ چې په دې سیمه کې توافق ولري. په همدې ځای کې یا فرض کړه مخکې نه چا کرلي یا تاسو معلومات چې په دې منطقه کې دا ښه وده کوي، ښه نمو کوي او ښه میوه نیسي. د دې تر څنګ یوازې د میوې نیول مهم نه دي، همدا میوه باید په ښه بیه باندې په مارکیټ کې خرڅه شي. یعنې دهقان ته آخري خبره پیسه ده، دا باید ښه پیسه وکړي. که چېرې ښه پیسه ونه کړي دا دهقان کېدای شي دا باغ د منځه ویسي، یعنې هغې دپاره دا یو ښه باغ نه دی. د دې تر څنګ دویمه مهمه نقطه دا ده چې کومه ځمکه کې تاسو باغ جوړوئ د دې خاوره باید تاسو ته معلومه وي، د دې منطقې آب و هوا باید تاسو ته معلومه وي چې آیا دغه خاوره زما د پلانکي ورایټۍ یا د پلانکي نبات دپاره توافق لري یا د دې دپاره ښه مناسبه خاوره ده که نه ده. موږ ګورو چې اکثره خلک راځي هغوی په جبهزارو ځمکو کې نیالګي کري، یعنې د میوو ونې کري. همدارنګه ځینې خلک په خوره ځمکو کې چې هغه ځمکه خوره لري، ځینې خلک راځي په داسې منطقو کې چې هلته ډېر شدید بادونه دي خو د بادونو مخنیوي دپاره کوم تدابیر نه لري، خو دوی په هغې ځای کې باغ جوړوي چې په آینده کې دا خلک د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخ کېږي. یعنې د دوی باغ نه باغ نه جوړېږي، د دوی دا ټول وخت او ټول ریسورس یا ټولې پیسې د دوی ضایع کېږي. درېیمه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې ستا نیالګی هم ښه یعنې ښه ورایټي دې انتخاب کړي او ښه کیفیت سره نیالګي دې اخیستي، ستا ځمکه هم د ښه کیفیت یعنې دې نیالګي دپاره جوړي. خو درېیم شرط دا ده چې دا باغدار باید د دې دپاره جوړي، یعنې باغدار د باغدارۍ دپاره دا باید جوړي او دا باید ټول شرایط چې د باغدارۍ دپاره کوم شرایط دي هغه باید په ځان باندې تطبیق کړي او د هغې دپاره د امادګي ولري. د مثال په ډول ډېر خلک راځي باغونه جوړوي خو هغه د باغ کینول نه وروسته چې په دې باغ باندې په دې راتلونکي 3-4 کلونو پورې تر هغې چې دا باغ په میوه راځي په دې باغ باندې یو څه مصارفات صورت نیسي. خو په دې وخت کې دا باغ کوم عاید نه لري چې تا ته هغه پیسه وکړي او ته په دې باندې مصرف کړې، نه، دا پیسې به ته د خپل د جب نه یعنې د دې باغ نه کوم عاید نه لرې خو ته باید دومره یو څه امکانات ولرې چې په دې باغ باندې ته مصرف وکړي. نو اکثره خلک اکثره باغداران چې راځي هغوی باغونه جوړوي یا ښه یا خرابه ورایټي انتخابوي، ځمکه یا ښه یا خرابوي، خو په اکثرو کیسونو کې دا خپله د دې باغدارۍ دپاره مناسب نه دی، یعنې دې سره د امکانات نشته چې دا باغ صحیح وساتي، د سرې پیسې نه لري، د دې د شاخبرۍ دپاره پیسې نه لري، په دې کې په وخت سره خشاوه نشي کولی، د دې ځمکې نه د دې دپاره صبر نشي کولی چې د دې ون حاصل واخلي. دا په ځمکه کې غنم هم کري، جوار هم کري، شول هم کري، داسې نباتات کري چې هغه د دې ځمکې او د دې باغ دپاره مضر وي. نو دغه درې شرایط که چیرې کوم باغدار په دې شرایطو باندې جوړي چې د هغه یو ښه ورایټي پیدا کولی شي او د هغې د ښه کیفیت نیالګي پیدا کولی شي او همدارنګه د ځمکه د باغدارۍ دپاره مناسبه وي او د دې تر څنګ د خپله د باغدارۍ دپاره مناسب وي، دی د باغ جوړ کړي. که نه دې خلکو دپاره زموږ توصیه دا ده چې دوی د باغونو جوړول نه ډډه وکړي، ځکه په دې رقم باغونو جوړولو سره دوی نه ده چې دوی ګټه کوي او یا د افغانستان یا د مملکت اقتصاد ته کومه یا خلکو ته کومه فایده ورسوي، دا د ټولو سیستمونو ته تاوان رسوي، هم خپل اقتصاد خرابوي، هم د مملکت اقتصاد خرابېږي، هم باغداري ورسره بدنامه کیږي. نو کوشش وکړئ هغه کس خلک چې باغونه جوړوي نو د دې دپاره تاسو معلومات راټول کړئ، د مارکیټ معلومات باید ولرئ چې کومه ورایټي ته انتخابوي آیا دا په مارکیټ کې په ښه بیه خرڅېږي که نه خرڅېږي. د متخصصینو سره دوی باید په اړیکه کې شي چې دغه ځمکه یا دا خاوره د دې باغ دپاره مناسبه ده که نه ده.
نور معلومات اقتصادي معلومات دی به ترلاسه کړي چې په دې باغ باندې په کال کې څومره مصارف راځي چې دی ځان سره وسنجي چې آیا دی د عهدې نه وتلی شي که نه شي. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې دغسې د باغدارۍ مرکزونو ته راشئ. دلته خلک دي په دې باندې کارونه شوي دي، مصارف شوي دي، هغوی یو څه نتایج لري ځان سره. دوی کولی شي تاسو ته معلومات درکړي چې کوم جنس انتخاب کوئ، کومه خاوره کې دا ښه نتیجه ورکوي، په باغ باندې څومره مصرف راځي، په کومو حشراتو آفتونو دپاره کوم رقم د کنټرول لارې دي. نو تاسو کولی شئ چې دغه کافي معلومات د دې مرکزونو نه ترلاسه کوئ. د دې ترڅنګ یوه بله خبره چې هغه موږ غواړو چې د وزارت سره شریکه کړو، یعنې د کرنې وزارت سره او یا خلک چې دغه سکتور تقویه کوي. زموږ د تحقیقاتو بخش تر اوسه پورې ډېر زیات ضعیف دی. که څه هم کارونه شوي دي په دغه تېرو لسو کلونو کې ډېر زیات کار شوی دی، خو څه هم څومره چې ضرور دی یا څومره چې زموږ همسایه ممالک که ګورو، ځکه اوس موږ ګورو چې هر څه موږ ته د همسایه ممالکو نه راځي، که دا میوه ده که سبزیجات دي، موږ دغه خپل کوم تولیدات په هغه اندازه نه لرو لکه څومره چې ضرورت لرو. نو د دې کارونو دپاره تحقیقات ته ضرورت دی چې موږ په هر بخش کې باید تحقیقات ولرو. په باغدارۍ کې باید ولرو او د باغدارۍ په هر اړخ کې ولرو. یوازې دا نه ده چې موږ ورایټي انتخاب کړه، ورایټي پیدا کړه، دا موږ غټه توره وکړه او نور ته ضرورت نشته. نه، د دې د روزلو په مختلفو طریقو باندې تحقیقاتو ضرورت دی، د سرو په مختلفو اندازو باندې او د آفتونو د کنټرول، همدارقم د اوبو د ضرورت په اړه باندې. نو دلته مختلف نور موضوعات دي چې په دې ټولو باندې تحقیقاتو ته ضرورت دی چې موږ په آینده کې یو خودکفا مملکت ولرو او په خپل میوه او خپل سبزیجات تولید ولرو. نو په سبزیجاتو کې، په غلجاتو کې، په باغدارۍ کې، په مالدارۍ کې، په دې ټولو بخشونو کې موږ تحقیقات ته ضرورت لرو چې زموږ تحقیقات پیاوړي نو انشاءالله زموږ باغدار یا زموږ دهقان آماده دی چې هغه دغه د تحقیقاتو نتایج په خپلو ځمکو کې تطبیق کړي یا په خپلو منطقو کې تطبیق کړي او د دې نه ښه نتایج ولري.